سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزیریم د زیرو نیوز سلرپیش سپورټي خبرونو ته خراغلاست. جمعه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 15مه او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 18مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له زیمبابوې سره د یوې ټیسټ او 3 ورځو سیالیو په موخه یاد هیواد ته لاړه. ټاکل شوې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ یوازینۍ ټیسټ لوبه د روانې اکتوبر میاشتې پر 20 پیل شي او تر هغې وروسته به د دواړو لوبډلو ترمنځ 3 ورځې سیالۍ هم ترسره شي. ټاکل شوې د افغانستان د آزادو سیالیو ورزشکار نصرت حق پرست له خپل استرالیایي سیال سره د لوبې ډګر ته ښکته شي. دا سیالي راتلونکې اونۍ د UFC سازمان په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې ترسره کیږي. حق پرست داسې مهال د استرالیایي ورزشکار سره مخامخ کیږي چې تر دې دمه یې په خپل مسلکي ژوند کې 18 بریاوې او 15 ماتې ثبت کړې دي. د کندوز ولایت مرکز کې د 40 ورزشکارانو ترمنځ د سیمه ییزې پهلواني سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پای کې 40 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. او د نړیوال سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د هند کرکټ ملي لوبډلې پیلیز توپ وهونکی ابھیشیک شرما د کرکټ نړیوالې شورا آنلاین ټاکنو له لارې د سپټمبر میاشتې غوره لوبغاړی ونومول شو. په دغو ټاکنو کې له ابھیشیک شرما سره هندی کلدیپ یادوف او د زیمبابوې برایان بینیټ نوماندان وو. ابھیشیک شرما په 13 سپټمبر میاشت کې د 350 پر مټ 314 منډې جوړې کړې وې او د آسیا جام سیالیو غوره لوبغاړی هم نومول شوی و. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز سلرپیش. تر سبا خبرونه د الله په امان.